أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلناه إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة زمر ذیب النم دے سورة غرف. رب دی سورة مخی سورة سردا دے مخی دوانو سورتونو کی رد کو فشفاعت قهریہ مستفین طول عاجز دی ابتلاعات پر آغلی دی. دی صورت کے وسط تفریق ای پاغی باندی ترد شرک العبادت. ذکر مشرکانو عبادت کو غیر اللہ پا عقیدت شفاعت قهریہ باندی. تو امخ کی صورت اسواد کی ذکر کو انکار توحید و تعجب. دی صورت کی تفصیل دا غوی دا عقیدی ذکر کئی اور رد پہ کئی عقلی ادلو. پھر توحید نہ انکار کئی اور تعجب کئی نو دا دی سا عقیدہ دا. درہم دمخ کی صورت آخر کی ویلی وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيلٍ. دا نبأ یو تفسیر صدق دینو دی صورت کی دا ابتدانا بحث ذکر کئی دا صدق دا قرآن و مقصد ذکر کئی دا قرآن. تعود صورت اثبات التوحید الالوحیہ. دا صورت توحید الوحیت ثابتی. دا دین رست اکثر صورتون چیدی اگی کی با اتا عقلی ادلہ ذکر کی گی. خلاصہ صورت دا داول باب شلم نمبر آیت پورے دے. اول آیت کی صدق دا قرآن ذکر کئی. دویم آیت کے مقصد دا قرآن ذکر کئی اثبات العبادت للہ وحدہ. بے رد ذکر کئی پا مخالفین و دا مشرکان و بہانو باندے. بے دعا عقلی ادلہ تفصیلی ذکر کئی. بے داغی نرست تقابل شروع کی گی. فرق ذکر کی گی دا اہل کفر و دا اہل شکر. او زجر ذکر کئی کافر و مشرک تا. داغی نرست بے تقابل ذکر کئی و بے تخویف اخروی دے و بشارت تفصیلی ذکر کئی. تنزیل الکتاب نازل دی کتاب چی من اللہ طرف اللہ ندی العزیز زورور دے اور الحکیم حکمتن والا دے. دا کتاب دا اللہ طرف نراغل صدفارا. انا انزلنا یقینا من انزال شروع کلے دے قرآن الیک الکتاب آتا دے قرآن بالحق دا حق کارا کولو دو پارا. فاعبد اللہ بندگی وکاد اللہ مخلصا لہ الدین خالص کواغ لران پننا. علا خبردار اللہ خاص اللہ دا پارا دین الخالص دین دے. الخالص مانا چپاک دے شرکیاتنا وسط کے مقابل. والذین اتخذوا آگسان چی جوڑ کری دی من دونہی سوا دا اللہ اولیاء نور معبودان. ما نعبدهم من یقولون دی سوئی دیوئی منگے بندگی نکو دی باباگانو الا مگر دی دا پارے کولی یقربنا الاللہ چی نشدی کے منگا اللہ تعالی ظلفا پا نشدی کتا و پا خنشدی کت سرا. ان اللہ یحکم و یقلن اللہ پیسل کئی بینہم پما بیند دی کے پیسل بو کی فی ما ہم فی یختلفون پاس کی شدید کی اختلاف قیام. ان اللہ لا یهدی یقلن اللہ ہدایت نہ کئی من ہوا کاذب ناغسوک چی دیر دروغ جنی و کفار غٹ کافری. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا دارت دی مشرکین فی العبادت باندی فبلی حلی او فبلی بانی سرا دیو من عبادت غیر اللہ ولکو ذکر دا اللہ نازولی دی ولدا منا اللہ نائبان دی اختیاراتی ورکلی دی بدی کی الوحیت نخشتہ دے ذکر عبادت کو. اللہ پھرت کے لو اراد اللہ کو وقتل اللہ تعالی ان یتخذ ولدا چکنی سی بچی لران لصطفا مما یخلقو نو خامخا غوره کړی به دا نه چې الله پیدا کړی ما یشاو څه چې وغواړي
عادت عبارت دی به موږ ته خبر راکړلې چې پلانې زما بچی دی الله موږ ته ویلی وي بلکې د الله د پاره بچی نشته سبحان او پاک دی الله هو الله الواحد القهار غيو دی زور ور دی خلق السماوات والارض اوس دې لپاره ادله پکار دي نو افاقي دلیل اول پیش کړي خلق السماوات الله پیدا کړی اسمانونه او الارض اوس مقابل حق په حق یکویر الليل رانغاړي شپه علی النهار په ورځ او یکویر النهار رانغاړي ورځ علی الليل په شپه وسخر الشمس او خدمت کې لګولې تاسو لپاره تابع کړل د المر اوس پوګمیا کل یجری دا ټول چلیږي لاجل مسمى لپاره د نیټ توجه د نیټه مقرره نام او لپاره د نیټه مقرر الا خبر شي هو العزيز الغفار دا الله سور اور دی والغفار بخنه کوونکې دی خلقکم من نفس واحده تابل دلیل تنفسی دلیل وی خالقیت د الله ذکر کوي تصرف د ربوبیت د الله دا ذکر کوي به ار یو دلیل مستقل لذلك دلته حرف عاطف په کړه راوړل خلقکم پیدا کړی وای تاسو من نفس واحده دیو نفسنا ثم جعل منها به پیدا کړی دا نفسنا زوجها دا غبیبی وانزل لكم من الانعام او پیدا کړی الله تاسو د پاره من الانعام د سارونه دلته انزال ویل انزال دا معنا الله پیدا کړی په تدبیر سماوي ځکه انزال ویل ثمانیه ازواج نت جوړه یخلقکم پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم پاغیړو د میندو تاسو کې خلقا من بعد خلقا په یو پیدائش پس دبل پیدائش نه فی ظلمات ثلاث پدری تیرو کې درې تیری دي دا بچب کې الله دنه پیدا کی یو ګیړه دا داغه تیری بیاغي کې دنه بچدانیا رحم چوتا وي بیاغي کې دنه د ار بچین الله یو پرده چا پیریا پیدائش سره بیا هغه پرده سره ورځيږي پیروان وته وي په ظلمات ثلاث باندې درې پردې دي کړه ذالکم الله دا نتیجه د مخکې د لو ذکر کړي ذالکم الله دغه صفاتونه والا الله دې ربکم استاس رب دې له الملک واغلب چایدا لا اله نشر حقدار د بندګي الا هو مگر یو الله دې فانا تصرفون نسنګ تاسو اورول کېږي د توحید نام ان تکفروا فإن الله غني و ذکر کوي فریقین د دوان ورو تقابل ذکر کوي اول کې سجر دې چې کفر تاسو نقصان دې په جمله کې به جواب د سوال غدا دې ان تکفروا که تاسو کفر کوي ټول نو په الله هیڅ ضرر نشته ځکه الله به حاجت دې تاسو نه نو به سوال پیدا شو هر کله چې الله ته ضرر نه رسیږي نو موږ ولې منکې د کفر نه نو منکې موږ څنګه چې الله نو خپل بندگانو له کفر ان تکفروا الله وکچری تاسو کفر کوي فإن الله غني عنكم فسقنا الله بحاجت دې تاسو نه ولا يرضى لعباده الكفر ونخ الله تعالی د خپل بندگانو لپاره کفر او ان تشکروا کو شکر واسه يرضى لكم انا قبل استاسو ولا تزروا ذا بل جواب د سوال نه چې عذاب د مشران وي صرف منګه ګناونه کړی دي درې صدا مونږ ته ملويږي نه ولا تزر نشي پورته ولا وازره پیټي والا وزر اخرى پیټه د بلچا څوک د ګنا پیټه نشي د بلچا نشي پورته کول ثم الى ربكم مرجعكم به رفتازو دا واپس تاسو دا فینبئکم خبر به کی تاسو بما کنتم تعملون تعملون تاسو کوي انه علیم بذات الصدور قرن الله په دې پرازونو دې سنو باندې واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه دې کې ذکر کوي حال د دوی مړلې تقابل له او د ادم مخ کې مقابل له هغه مخکنی خو مستریف دې معنا کله الله نه دعا کوي کله د غیر الله نه دعا کوي ګډوډ او دا هدا سے موحد دې چې الله دربار کې کلک ولاړ له په توحید کلک دې اول دغه عملی صفات ذکر کوي او دا عملی صفات د علم نه پیدا کیږي آیت کې درې شرایط د عبادت ذکر کوي محبت خوف رجا او دې ته اجزاء د عبادت قلبیه وي و اذا مس الانسان الله وکړه چې ورسیږي انسان ته جاهل انسان
کله چې ورسیږي انسان ته ضرر تکلیف دعا ربه اوازونه کوي خپل رب ته منیبا الیه اخلاص کوونکی هغه تدبلنه ثم اذا خوله کله چې به ورکه الله تعالی ته نعمت منه د خپل طرفنا نسیا نو ير کی ما کان يدعو الیه هغه چې بلنه کړي وا هغه تمخیم يدعو معنا دعاګانې غوښتلې دعوت کلوي الیه منا الى كشفه داخل لري کولو تام من قبل دین مخی وجعل لله اندادا وجوړ کړي د الله لپاره شریکان او ليضل د لپاره چواړي خپل ليضل عن سبيله د لپاره چواړي او نور خلقم واړي عن سبيله د لارې د الله نه قل تورته پیغمبره تمتع بكفرك قليلا پیدا واخلا سره د کفر ستانه قلیلا لگا زمانہ انک من اصحاب النار یقینا ته دور والا او نام امن هو قانت انا الليل دیکي ذکر کوي حال د دوی مډلې هغه مخکنی خو ګډ وډ خلک دي کله د الله نه دعا غواړي کله د غیر الله نه د واحد سره ده چې الله په عبادت باندې کلک ده او د عبادت شرایط ذکر کوي خوف رجا امن هو قانت ایا هغه څوک چې قانت من التعد کون کې انا الليل فوقات د شپه کې ساجدن سجده کون کې او قائما ولال يحذر الاخره دیر کې د اخرت نه ويرجو رحمت او می ساتي د رحمت الله ولته ورته پیغمبر هل يستوي الذين اوس دی باندې بل تفریض ذکر کړي ورته یا برابر دي کسان يعلمون چې پويږي والذین لا يعلمون کسان چې نه پويږي دایمه کې باندې څنګه مرتب کړه درې صفاتونه اصل کې د علم نه پیدا کیږي خوف رجا او د غرنګي محبت او عالم واحدی دغه صفاتونه به کې نو مشرک دی جاهل دغه صفات به کې نشته نو څنګه ورپسې تفریضی کړل ابو حیان وی مراد علم نه هغه علم دی چې الله به پیژني الله غضب نه بيزان ساتي تم علم پکار دی خیر دې سند د سره یو کني خو لیکن تم علم پکار دی سړی الله پیژني روح المعانی لیکلي دي يعلمون والذين لا يعلمون ويعلمون قدر معبودهم فيطلبون منه الله قدر پیژني او دا غینه غواړي او لا يعلمون قدر معبودهم فيطلبون مما سوا آکسان چې قدر د الله نه پیژني نو شریکان ور سره جوړي انما يتذكروا يقينا تن اخلي اولل الباب خاوندان د عقلونو قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا دا نو مخ سره متعلق ده د دې پشان یو څو امور د دې پشان کې یو څو امور بیانای اوس بتا نور کارونه کې ستا په ذمہ نور کارونه دي تقوا ده احسان ده هجرت ده صبر ده دا ټول د عالم سره ولګاو چې د قران علماء دا صفات ځان کې پیدا کړي قل يا عبادي الذين دې صورت کې دا لفظ دی راضی یا عباد اهل ذکر خلق وای چې دا دلیل شو د عبدیت اضافت ک نبی ته کې خیر ده کیسه عبد النبی ما ولی هغه مونږ ته ویلي دي چې اے بندگانو د قول څه مطلب دی قول خو رسول جوړایا نو کلام د رسول کلام د مرسلی قل یا عباد ما نذر قل من جانب الله اصل کې دا ده اے نبی ته یو واده طرف د الله نام پیغام بندگانو ته ورسوه چې الله دې سوې اے اسما بندگانو الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل دي اتقوا ربكم تقوا وکړئ درښتا سنا الذين احسنوا لپاره کسانو احسنوا چې خیست عمل کړي په هذه الدنيا په ژوند دنیا کې حسنتنا دې لپاره خیست ژوند او خیست بدلی دي او حسنتن من خیست مال په دنیا او آخرت وارض الله اوس په یو سړی ما څوک نه پری د الله بندګۍ ته جواب وارض الله اوس مکه د الله واسعه فراخذ انما يوفى الصابرون یقینا پورا ور کېدل شي صبرنا کو تا اجرهم من ثواب د عملون راغي بغیر حساب به حساب به کتاب قل اني امرت ان اعبد الله دې پورې اول فریق ذکر شو اوس دیم فریق ذکر کیا
دی قل ته طریقې تعلیم او د توحید ادله وای ول تورته پیغمبر انی امرت یقرا ما تامر شوی دی انا عبد الله چې بندگی وکم د الله مخلص له الدین خالص کوم غل ربنا او غل بندگی وامرت بالتوحید والاعمال والدعوه امر شوی دی ما ته توحید او اعمال او دعوت اكون اول المسلمین د پاره شمه ولنه د مسلمانانو نام ولئني اخاف ان عصيت ربي دام جواب د سوال دی چې تنه پويږي اصولین وای امر کړل د استحباب د پاره کنه دا ثواب خبرې دي خیر ده فریدا قل ورته چې د امر د فرضیت د پاره ده د دې په حسین سره په عذاب کې اختګي قل تورته پیغمبر ان اخاف ويقرن زيرك من عصيت ربي كنا فرماني حکم در رب زما سنيرك ما عذاب يوم عظيم د عذاب دروازې لوینام قل الله اعبد وسدا مخکې سوال جواب ختم شو اوس اعلان وکا تا اعلان دې د جدای د برات اعلان دې قل تورته پیغمبر الله اعبد حاصل الله بندگی کوما مخلص له دینی خالص کو مغلر بندگی فعبدو تاسو بندگی کوئ ما شئتم چې غواړئ تاسو من دونی سوا د الله نه اوس دې مډلې د پاره تخفیف ذکر کړي قل تورته پیغمبر ان الخاسرین الذين يقينا تاواننا کسان دي خسروا انفسهم تاوان کې چول خپل ځانونه تاوان کې واچول خپل ځانونه واهليهم خپل اهل يوم القيامه پرز د قیامت على ذلك خبردار دا چې هو الخسران المبين تاوان د اختیارام اوس تفصیل خسران ذکر کړي لهم من فوقهم الله دې د پاره د پاسه دینه طولل منا اوریسی دور او سوري من النار دورنا ومن تحتهم ظلال اولاد دین سوري دي لاندې خسوري نه دای مشاکله تنویر ذالک منا دا چې ذکر شدا بیان ذالک یخوف الله چې یری الله تعالی به پر سر عبادت او خپل بندگان د انابت والا یا عباد فتقون یا بندگانو زما ویریږي زمانہ یې راکوي والذین اجتنبوا الطاغوت مخکیو فریق ذکر شد تخفیف لپاره اوس موحدین حال ذکر کړي اغیله بشارت دی واغی شپک صفات ذکر کړي والذین اجتنبوا الطاغوت کسان چې ځان ساتي د طاغوت نه یعبدوها داغه بندګۍ کولونه وانابوا الى الله انابت کړه الله تعالی تبدل الاجتمال و اي يعبدوها لهم البشرى دوی لپاره سره ده فبشر عبادی سره ورکس ما بندگانو تام اوس نور صفات ذکر کړي الذين كسان يستمعون القول چې وګ دي قران او سنت ته فيتبعون تابعداري کوي احسنه معنا د خيسته خبرو تابعداري کوي اوس بل صفات ذکر کوي اولئک الذين دا کسان دي هداهم الله جل او ته هدایت کړي دي او اولئک دي بل صفات دي او د صفاتونو والا هم اولو الالباب دا خاندان د صفا عقل ولادي افمن حق عليه كلمه العذاب اوس به مقابله دا په طریقینو د دې طریقو په سزا او جزا کې اول تخویف بیان اول طریق لرا افمن حق عليه ایا هغه څوک چې پر شوی علی فایبانه کلمۃ العذاب په سره د عذاب مقابل حذف د کمن هو ليس كذلك دا کیږي په شان د اچا چې سینې افانت تنقذ ایت بچ کول شي من په النار هغه څوک چې پور کړي لكن الذين اتقوا ربهم داوز بشارت دې دویم فریق لا مخکې فریق باره کی ویلې چلان دې باندې با اغینه دوللی سوري بیا د جهنم دور اوس دا غي په مقابل کې بشارت کی ویا چلان دې باندې بنگړي غرب پي قابل له لكن الذين عليكنا كسان چې تقوا کړي دا قرطبي لیکلي دي چې دلته لکن استدراک لپاره نه ده ځکه مخکې نه په نشر بلکې دې ته انتقال وای دی یو مضمون نه بل مضمون ته لیکنا کسان اتقوا ربهم چې تقوا کړي د خپل رب نه لهم غرفون دې لپاره په بنگړي غرف جمع دا غرفتون دا پورته چتون والا توي بالا خانه نو دا غیش مانده معلومه چتون بیا څومره چتون وي الله ته پته ده پیدا غي د پاسه نور چتون دي بخاری مسلم کې حدیث ده جنتین با
دی اهل غرب ته وګوري د لاندې نه نو دا به ورته داسې ښکاره شي لکه د شپې چې اسمان ته ګوري لکه یو ستوری چمکدار چې درته ښکاري. صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله آیا دا غرب منازل د انبیاء نبی سلام ویلي قسم می دی په هغه ذات باندې چې زما نفس د هغه په لاس کې دی دا به د هغه چا دپاره چې ایمان راوړی په الله او تصدیق یې کړی د رسولانو د ټولو دپاره دا غرب دی او دا بلخانې من فوقها غرب پاسه د هغې نه نورې بالخانې دي مبنیة منه پخې پخې به جوړې شوي تجري بیږي من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه وعد الله الله وعده کړې ده لا یخلف الله الميعاد الله خلاف نه کوي د خپلې وعدې نه. الم تر ان الله انزل من السماء دې نه وروسته د سورت دویم باب د 2 آیاته پورې دې کې درې عقلي دلیل ذکر کوي بیا تقابل د فریقینو ذکر کوي بیا ترغیب د قرآن ته مثال ذکر کوي د تقابل د فریقینو بیا تخویب او بشارت دی تسلی د رسول ته او دلیل عقلی اعترافي راوړي په اعلان برائت او ترغیب د قرآن ته. علم تر د درې عقلي دلیل جوړي آیتن ګوري ان الله انزل ایقن الله را ورای من السماء دبرنا ما انوبا فسلكه نوروانی کی ینابیع د چینو پشان روانی شي فل ارض پسمګه کی یا باران وشي الله اسبه کی تو یا چخکته دا براکاګه نو دې کې دنه چینی جوړی شي نو کله کیا ټوکو باسي حالت چینی راخ کار شي بازی کسی چینی راوځي ثم يخرج به زرعا بيرو باسي به بری وسرا زرعا فصلنا مختلفا الوانه مختلف دا غیر رنگونه ثم يهيجو به وچی پتراه مصبراتین غلر زیڑا ثم يجعلوا حطاما به وگر زیغل ربات راماتا غوبل شي ختم شي زری زری شي ان فی ذلک یقینا پدې کې لذکر خامہ ذکر دی لولی الالباب پر خاوندانو د عقلونو. افمن شرح الله صدره للاسلام دا اوس به تقابل له په مخیات کې چې کوم دلیل ذکر شو تاغین چې څوک پیدا اخلي دا غیر پر علت ذکر کیا چې شرح د صدر. افمن شرح الله صدره هغه څوک چې کلاو کړی الله تعالی قبلی اسلام لر پینابت سرا صدره سینا للاسلام اسلام تا بهوا پس دا چی علی نورنا پرنا باندې رڼا مراد قران دې مې ربي در په دربنا مقابل حزب دې کمن هو ليس كذلك دا کیږي بشان دا چا چې سینې وویل للقاسیه قلوبهم پس هلاکت دې لپاره دا چا چې سخی دا غیزنا من ذکر الله د الله ذکرنا اولئک فی ضلال مبین اولئک الله اذا خلق فی ضلال مبین په گمراه ښکار کړي. الله نزل احسن الحديث دا صفت د شرع صدر والا هغه څوک چې الله یې سینه کولاو او قران زده کی او مخالف د دې چې د قسوت قلب والا د ذکر تقابل سره ذکر کوي دا واس ترغیب له قران طرف بدا ده د زړه قسوت د تلګېدل ده نو په قران سره لري کنه قران علاج ده او د قران او صفات ذکر کوي. الله چې نزل نازل کړي د احسن الحديث قران ته حدیث ویل دی په قران کې 15 آیتونو کې قران ته حدیث ویل شوی دی. حدیث هغه کلام ته وایي چې بیانېږي او نقل کیږي به احسن سره منخیسته الفاظ دي بلیغ او فصیح عجایبات دي. احسن الحديث منخیسته خبره کتاب انده کتاب دی دایبل صفت ده متشابها منا دایبل صفت ده متشابها منا یو شان دي ټول آیتونو ټول کلمات پس کې یو شان دي منا په حسن کې په فصاحت او بلاغت کې په صدق کې اگر که په درش کاله کې نازل شوی دی کله مخلوق کلام یو درش کاله په دیر شوی نو دا مخکنی د سړي نه یې دا نو تفاوت اختلاف وغیرہ تا ولیکن قران متشابه دی لیکن دې کې تغییر تبديل نشته ده. مثانیه بار بار لسره کیږي دا څلورم صفت ده چې بار بار لسره کیږي. مثانی جمع ده مثنا ده یا مثنا ده. اول خو سوال ده دا کتاب مفرد ده نو مثانی خو جمع ده نو څنګه صفت ده جمع مفرد ده مفرد ده پار راوړل. جواب ده د کتاب کې دلته کتاب عبارت ده د آیتونو او تفصیلاتونو راغم جمع شوګان تقشعر منه جلود الذين دایبل صفت ده معنا تقشعر روح تجگیږي پښتو کې داخله کوي غونه زکیږي. تقشعر معنا رپیږي غونه زکیږي منه د دینه جلود الذين د سرمن دا کسانو سرمن دا کسانو یخشون ربهم کیږي د خپل رب نام قران چې ویل کېږي د خلکو سرمن رپیږي.
ثم تلين بين نرمي کې په دمه دمه سرمنی جلودهم سرمنی د دوی او قلوبهم وسرون د الى ذکر الله د الله ذکر تا ذلك هدى الله د الله هدایت دی الله يهدي هدایت کوي به پر سلام یشاء چاله چې وغاړي ومن يضلل الله سوق الله گمراه کو فما له من هذا شذل فربذ هدایت کون کې غیر الله نه افمن يتقي بوجهه تام تخويب اخروی د منکرینو تا چاغه بل ډله چې گمراهان دي قیامت پر ورځ به جهنم کې پروتي مخ به کته کړي خپې به بریا نو په مخ باندې بزان بچ کړي نو مخ باندې بچ کېدل نګيږي نو معنا دا اذان شي بچ کېدل د الله عذاب نه یا مراد دی نبی وجهي وجه لیکيږي شرافت معنا وجاهت دا مخاوري په دنیا کې نو د ځان نه بد عذاب په مخ باندې نشي بچ کولای نشي لري کولای افمن يتقي آیاتو کو چې ځان بچ کې به وجهي په خپل مخسره سوال عذاب د بد عذاب نه يوم القيامت پر ورځ قیامت مقابل حسب دې کمن هو ليس كذلك دا کیږي په شان د جاجد سینې وقيل للظالمين وبلش ظالمان ذوقوا وسقوا ما كنتم تكسبون اسجتا سكولهم كذلك الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم دا تخویب دنیوی په ذکر د حال منکرینو لکه څنګه چې اخرت دور نشي بچ کېدل نو دنیا کې ما امبا پدسه خلق باندې عذاب تکذیب د وجنا كذلك هم دقرنګي كذب الذين تکذیب کړي واګسانو من قبلهم جديدين مخيو فاتاهم العذاب راغله باغي باندې عذاب من حيث لا يشعرون دا نه چې دین کوی دلام فاذاقهم الله نوبتك الله تعالی دوی تلخیزی عذاب د شرمندګۍ په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ول عذاب الاخرت اکبر خامخ عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو کانوا يعلمون کرمان کدی پویدل ولقد ضربنا للناس في هذا القران وذكر کوي ترغیب ال القران ولقد وبتحقيقنا ضربنا من بيان کله للناس خلق في هذا القران په دې قران کې من كل مثل هر قسم عجیب بیانونه لعلهم يتذكرون دل پارش داخل پنوالی څنګه قران دی قران الله د لستلو کتاب دی عربی اند واضح بیان والا دی عوج غیر دی عوجنا نه خاوند کګلیش کو غوالی لعلهم يتقون دل پر داخل تقوا وکي ضرب الله مثل الرجل مخکی ویل من كل مثل وسوی تاسو د یو مثال پیش کوما مثال کې فرق دی بین الفریقین حال ذکر کوي د موحد او د مشرک په تور د مثال ضرب الله بیان کړي الله تعالی مثلا یو مثال رجلن من یو سړی دی پی پای کې شرکا ډیر برخو والا مالکان دي متشاکسونه جګړه مارم دي زدینمی ورجلن وبل سړی دی سلام لرجلن پوره دی لپاره د یو سړی هل یستوی یعنی مثلا برابر دي دوه په مثال کې تفصیلی دا ده یو غلام دی دا ډیر مولاکان دي او بدخوی دي زدین دي یو دا دی غلام ته دا پلانې کارو کا بل دی غلام ته دا زد وجنش ته پلانې کارو کا دابل کارو کا ابل ته دبل کارو کا د دوانو اتفاق ناراضي د زد وجنا ما بیم نه کوي بد اخلاق دي نو که په دې غلام باندې مصیبت راشي حاجت راشي نو دا مولاګان امداد نه کوي ځکه بد اخلاق دي نو دا غلام به خپل جن څومره ستې استومانه بل خو یو غلام دی یو مولا دی تر باغ کې داغه د پاره غلام دی واغه خيستا اخلاق دی معفیم کیا سخیم دی غلام باندې ظلمونه نه کوي امداد هم کیا نو دی غلام به څومره خيستا ژوند دی یو موحد دی بل مشرک دی مشرک سړي ډیر باغان نیولې دي پیران دي یو لورشي هغه د خپکیږي هغه چې ورکی بل لورشي بل موحد دی چې صرف دی والله اطاعت کیا او الله ته خوشاله آیا دوانه برابر دي مثلا معنا په حالت کې الحمدلله دا نتیجه ده ټول کما صفاتنا حاصل الذي بل اكثرهم لا يعلمون بلکې زیات دي نه پويږي انك ميت وانهم ميتون مکه صخره د مشرکانو مشرکان غصه شو خيري شروع کړي چې الله دا نبی مړ کی دی ویلي بل ویلي چې را مړ بشي اخلاص بشوتیم الله جواب کوي تاکید انک اخننت میت من عمل کیدن کې یوم په حیاتین وای چې د سیمو یوا میتنا دلته مشدد ویلې ده میت چې مشدد راشي هغه ته ویل کیږي چې مړ نه خو مړ بشي او کله چې مړ شي نو به وته میت ویا نو برېلن وای چې نه ده مړ
الله انک میت یقینا اے نبی تمړ کیدون کې و انه میتون یقینا طيب مړی کیږي با ثم انکم بیقینا تاسو یوم القیامت پرز قیامت عند ربکم تختصمون په خوا در تاسو کې به جګړې کوي بحثونه وکوي فمن اظلم ممن كذب على الله دا تفصیل اختصمون ده هر کله چې التا اختصامی دوړلیا داغي دوړو فیصله واوري قال پاره تفصیل فمن اظلم سعود غیر ظالم ممن دا چانا كذب على الله دروغ وی په الله باندې څوک دی غټ ظالم چې دروغ کوي په الله باندې وکذب بالصدق او تکذیب کوي د رښتیا خبرو صدق سره مضمون د دې سورته او د قران اذ جاءه كل راشدتا ليس في جهنم نشب جهنم کې مثوى للكافرين زيد وسيدو لپاره د کافرانو والذي جاء بالصدق او هغه څوک والذي جاء بالصدق سره اوس مخالف دل ذکر کوي او غیر لپاره بشارت ده والذي واعتو جاء بالحق جاء بالصدق چراوړی د صدق رښتینی خبره جاء بالصدق وصدق به یو معنا دا یو سړی چې راتلی کلی پرشته باندې معنا موحد ده وصدق به معنا په بیانم کړي ده دوی معنا دا یو تند چې صدق راوړی ده توحید او رسالت راوړی ده وصدق به نور کسانو داغي تصدیق کړي ده چاول په ابوبکر رضی الله عنه ده صدیق دیغه وصدق به من تصدیق کړي ده نور کسانو اولئک هم المتقون الله داخل خاص دی متقین دی لهم دوی لپاره ما ذی یشاؤون چې دی غواړي عند ربهم په خاطر رب دوی کې ذالک جزاء المحسنین دا په بدل نیکی کوونکو دا یکفر الله عنهم اسوء الذین دې کې من اعمال ذکر کړي لام د عاقبت ده لیکفر الله من عاقبت ده چې لري به کې الله تعالی عنهم دوینا اسوء الذی ناکر اعمالنا عملو چې دې کړي دي ويجزيهما او بدل به ورکړي دوی تاجرهم اجر دوی به احسن الذی پډیر خيستا هغه عملونه کانو يعملون چې کوم عملونه کړي دي خيستا بدل به ورکړي دوی ته الیس الله بکافن عبدا مخکې دوه ډلې ذکر کړي تخویفا او بشارتا او هغه د آخرت اختصام او د آخرت فیصله هغه وشوله وسوي چې د مشرکانو د موحدینو سره په دنیا کې اختصام کړي دي دنیا کې جګړې وګوري مشرکین به نبی صلی الله علیه وسلم یراو چې تزمن د شرکاو بارکه ویشه متشاکسون دا بد اخلاق دي نو دیوا نبی علیہ السلام ته ډیر غوسه و د دې ویلې چې زمونږ علیه وګوره تا ته ټکر در ورسیا مشرک وي موحد تکنه جغله کې نه غني مصیبت او تکلیف بد تزمن علیه ورسیا ولیکن موحد بکله کې په خبرو مفسرین لیکي خالد رضی الله عنه چې کله عزا ماتو د عزا من جورانو د ویلې چې یا خالد ان احذر خالد وګوره من تایروا د دې عزا وګوره ډېر سخت حمله ده خراب بدی کی نو مشرکان موحدین ری ناول الله تسلی ورکړي الیس الله و ان الله بکافن عبده پورا بچ کون کې خپل بندا ولنه ده ويخوفونك ويريد تعالی بالذین باغسان من دونه چې سوا د الله نه دي کټ په باندې واړیاو دیونه بدی کې ودا بدی کې واغه بدی کې ومن يضلل الله سوق چې الله بلارک فما له من هذا شداغه پر څوک لار خودون کې او هدایت کوون کې ومن يهد الله تا دوړلی شګانو یو هغه چې گمراه کړي دي الله گمراه کړي دي بل مؤمنان موحدین دي الله ته هدایت کړي ومن يهد الله سوق چې الله پسم لار روان کې فما له من مضل نشداغه پر څوک بلاری کوون کې الیس الله وان الله بعزیز ذی انتقام زور اور خاوند بد ولنه ده ولا ان سالته من خلق السماوات والارض تاسلورم دلیل عقلی اعترافی ده نفی د خالقیت کوي او نفی د تصرف د نفی او د ضرر وسبیلی د اقرار سره ذکر کوي ولا ان سالتهم کچری تاسو کې د مخالفینو من خلق السماوات چا پیدا کړی اسمانونه او الارض او زمکا لا یقولون خامخا دی وی الله پیدا کړی واستبل تاسو کنو قلت ورته پیغمبر افرایتم تاسو پوی ویا
ما تدعون دا کسانو په حال چې تاسو تر مدد شوی وي من دون الله سوا الله نه ان ارادني الله بضر اراده وکي الله ما تکلیف هل هن کاشفات ضره آیت دی لري کول شي ضر ومنا دا ضرر او ارادني برحمتني اراده وکي الله ما رسد رحمت سما رحمت هل هن ممسكات رحمته آیا دی دویا آیا دی بندول شي رحمتي د الله رحمت نه ابن جرير ذکر دی الله دلته مقدر ده پس یقولون الله دی بو اذا کارن ټول الله شي کوله نو چې الله شي کوله قل ورته حسبي الله کافی دی الله ما لرا عليه توکل المتوکلون پاغه ځان اوس پاري ځان سپاردون کی قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل دې کوم ترغیب ده او صداقت د قران ذکر کوي او اعلان برات دی رسول توي اذا خلق تاسرا او داخلك تاسو یې او د مؤمنان یې سره دینه خپل معبودان صحیح کړي سمیږي داخلك نقول تورته پیغمبر آیا قوم عملو اسما قوم تاسو عملو کوي على مكانتكم بخبل طریقه بس مخالفت کوي نو اني عامل يقرن سم عمل کوم کې معنا دعوت بزکم فسو تعلمون زرد تاسو پته ولګي مَن يأتيه عذاب سوق دې چې راځي اغلر عذاب يخزيه منا شو شرم يغلر ويحل عليه منا ومن يحل عليه سوق دې چې راځي باغ باندې عذاب مقيم عذاب دا همیشه یو اخرت ان انزلنا عليك الكتاب مخکې صرف برات او ترغیب دی او صدق د قران ذکر کوي دې خلکو نه برات وکم او یو ان عامل خپل کار کوما خپل دعوت کوما خپل کار سره معنا قران بیان اولا او دا دغه تفسیر دی ان انزلنا عليك الكتاب اقرا من نازل کړه پتا باندې کتاب للناس لپاره د خلقو بالحق پاک سره فمن اهتدى چا چې هدایت واغستو فلنفسي نو خپل پیدا ویا پیدا د ځان دا ومن ضل وسوق چوڑی فإنما يدل يقرن دا اوڑی د سملارنا عليها وبال پد دی وما انت عليهم بوکیل او تنه په دیوانی تزم وارام الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها دجنر صدا دریم باب دی 250 آیات پورې دی کی ذکر کوي پنځم عقلی دلیل او دی کی ذکر کوي د انسان د مرګ او دغه خوب په ذکر کوي نفرت د خلقو د توحید نو به ذکر کوي نتیجه د ادله او تخویب اخروی او تخویب دنیوی ذکر کوي او اخر کې دلیل عقلی پیش کوي د آیت کې دلیل عقلی دی ترقی سره ذکر کوي د ما قبلنا خالق الله دې تربیت الله کیا مالک د نفع او ضرر الله دې وسوي حتی تصرف کوون کې په خوب او په مر سره دا ارشد الله په اختیار کې الله يتوفى الانفس الله اخلي روحنا لرا ساغان لرا حين موتها وقد دمر کې والتي لم تمت معنا دغرنګي الله اخلي التي رساغان لم تمت نمري في منامها معنا چې اخلي تی په وخت د خوب کې چې نمري په وخت د خوب کې فيمسكون فن کې الله تعالی التي اغسا قضى عليها الموت چې فیصله کړي په ایمان د مرګ توفی ولیکي پورا غسلو تا دلته دو اقسام ذکر کوي او توفی په مرګ سره دا سره مرشي بل توفی په خوب سره دا ځکه خوب هم د مرګ ورور دی خوب باندې توفی د توفی اطلاق کیږي د سورۃ انعام کې ذکر شوی لم تمت فی منامها دا انفس نه مراد دی مقام کی روح دی اگر که نفس او روح دی کې د علماء اختلاف دی چا ویلي دي دوه جدا جدا دي او چا ویلي دي نفس او روح دوه یو شی دی غره قولاله چې دا یو شی دی کله وت روح ویل کیږي کله وت نفس ویا تمره دا په صفاتونو کې فرق دی یو تنفس الحیات وي هغه غسل کیږي په وخت د مرګ کې بل تنفس التمیز ویا هغه غسل کیږي په وخت د خوب کې والتي لم تمت منا ويتوفى الانفس التي او اخلي الله ساغانه هم لم تمت منا چمرینه فی منامها په حالت خوب کې والتي منا اخلي الله ساغانه روحنا لم تمت چمری فی منامها په حالت خوب کې فيمسك التي نبن کې الله تعالی التي اغسا قضى عليها الموت چې فیصله کړي پاغي باندې د مرګ تمر پیسره پکړي بدل د سوال لازم د لم تمد پارا
جدا انفس ولې ذکر کولا مفسرین نقطه بیان تشبیها للنائمین بالموتى دغه کې الله تعود مشابه له د مړو سره پس کې فی انهم لا يتميزون ولا يتصرفون كما ان الموت كذلك زکه د عمل چې تمیز نشي کولای تصرف نشي کولای خو به چې څوک په خوب کې پراته دي تمیز نشي کولای تصرف نشي کولای زکه ودی کنه لکه مړیم دي سیدی زکه وسدو باران په ذکر نکړه التي قضى عليها الموت فیصله کلی باغ باندې د مرګ او يرسل الاخرى اور علیږي غبل بدن تام بل سایس بدن تراولی الى اجل مسمى ترنیټه مقرره پورې ان فی ذلک لآیات نقرن په دې کې خامخانه خیر لقوم يتفکرون لپاره دا قوم چې سوچ او فکر کوي ام اتخذوا من دون الله شفعاء مخیر داخله کا دی فکر وږي دا تاسو چې کوم شفاعه غنیا دا کلو د کیږي او کلم لکیږي الله دې ساخلی نو یا د شفاعه کې دي شي نه او زجر ذکر کوي ام اتخذوا ایدی جوړیا ایا جوړی داخله کا من دون الله سوا الله نه شفاعه سفارشینا پدې چې د الله په دربار کې دا زمون شفاعه دي قل تورته پیغمبر اولو کانوا لا یملکون اگر کدی اختیار لري شي دی چې ولا یقلون وقلم لري قل لله شفاعه جميعا دا بل رد ورته خاص الله په اختیار کې شفاعت دی ټولو له ملک السماوات یا غل رب چې د اسمانونو دا ولرته او د زمکه دا ثم الیه ترجعون به باقی ته تاسو ورو ګرځولې شي لپاره د حساب او کتابا و اذا ذکر الله وحده اشمئزت دا زجر په خصلت قبیحه د مشرک او جواب دی د سوال کدی دا وای چې موږ شفاعه په غیر د اذن نوي و اذن نه نوي و بلکې موږ ویو چې الله موږ ته معبودانو اذن راکړي حاصل جواب دا دی څنګه اذن ورکړي تاسو دومره ظالمانه وای چې د الله توحید باندې بدلږي څنګه بدلې اذن درکې و اذا ذکر الله کله چې الله وحده په یوالي اشمئزت قلوب الذين تنگي زړه دا غسانو منزلی خپشي او مخي خفغان ښکار شي الذين اغسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان لري په آخرت باندې و اذا ذکر الله کله و اذا ذکر الذين کله چې غسان من دونه چې سوا د الله نه نور خدایانو اذا هم يستبشرون الناس بده بل تذکر ورکه چې رسم باباګانې می اطلم قل اللهم فاطر السماوات مخکی نفرت ذکر غد مشرکانو د توحید نو پدې باندې موحد سره خپکیږي الله د موحد د زړه لپاره د دعا تلقین کوي اے موحدا کله چې د حالت شي د الله دعا غواړه الله نمونه وسیله کوا قل تورته پیغمبر اللهم یا الله فاطر السماوات اول پیدا کونکي د اسمانونو او ارض او د زمکي عالم الغیب عالم په پټوانه او شاهد او بخکارا انت تحكم بین عبادک تو فیصله کې په مابین د بندگانو ستا کې په ما کانو به اختلافون پات کې چې کې اختلاف کوي سعید بن جبیر وایي څوک چې د آیات ولول او به د الله نه دعا وغواړي الله لا دعا قبلي قل اللهم فاطر السماوات اخرفر ولو ان للذين ظلموا دعو ذکر کوي تخویب اخروی ولو ان للذين ظلموا کچریشی لپاره دا کسانو چې ظلم وکړي شریک کړي ما فی الارض جميعا هغه سوچ بزمګه کې د ټولو مثله او نورم شی لفتلو خامخا بدب ور کوي به باغی سره من سوء العذاب د بد عذاب نه یوم القیامت پر ورځ قیامت عبارت الله کې لا يقبل قبلی کی مننو وبدا لهم خالب شدوی تا من الله اذا الله نه معلوم يكون يحتسبون هغه سوچ دی په ګمان نه کوا منا مشرکان بدعتین خپل اعمال تحسنات ویا قیامت کی وتا پته ولګي آیات عام دي قیامت کی وتا الله ښکار وبدا لهم او خراب شي دوی تاسو سیئات ما کسبو ناکار عاقبتونه دا عملونو چې دی کلی دي وحاق بهم راګیر به کې دوی لره ما عذاب کانو به استازون چې دې ټوکی کوله پیدا مسل انسان دا امزجر د مشرک ته بل خواصت او تفصیل کوي د ظلم د ظالمانو پیدا مسل انسان الله کله چې ورسېږي انسان ته ضرر معنا تکلیف دا نامنګ ته आवाज کوي ثم اذا خولناه بیکل چې منګور کو د خپل طرف نه نعمت من ناس منګ طرف نه قال داوي انما اوتيته یقینا راکړی شوی دی د ما تعالی علم توجد علم نام معنا توجد علم د الله نظم مبارک معنا الله ته پته دا ډیر اوچت سره دی چې ما ته نعمت راکړه
حالن کې د څه بنئ بل هي فتنه بلکې دا امتحان دی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زید دین علم نه لري نه پويږي قد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم قارون هم دا خبره کړې و حواله اوس په قارون ور کوي مخکې سورۃ القصص کې تیر شوی و قد قالها الذين بتحقيق سرا ویلی ودا کلمه کسانو من قبلهم جديدين مخيو فما اغنى عنهما نلرنک داغوینا عنهم منا دوینا اچ عذاب تلرنک ما كانوا يكسبون اكارون چې کوم کسب کلی و فاصابهم سيئات ما كسبوا دا اصل کې د مخکرو خلکو سره ولګوا مخکې خلکو هم د سویلی و نور سیدو آغویتا ناکار عاقبتنا فاصابهما نور سید آغویتا سیئات ما کسبو ناکار عاقبتنا دا عملنو چدی کولا والذین ظلموا اس موجودہ خلقو ذکر کئی آگسانو چی ظلمے کلے دے من هؤلاء دے موجودونا سیوسیبهما زرد اوبرسی کی دیتا سیئات ما کسبو مانا ناکار عاقبتنا دا عملنو چدی کسب کلی دیوان وما بمعجزین اونو دی عاجز کون کی اللہ لرام یا بچ کیدون کی د الله د عذابنا اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء دا شپږم دلیل عام چې د رزقونو فراخواله تنگواله د الله سره ده نو مخ کی سره تعلق ده چې چا الله نعمتونه ورکړي دي نو هغه لوی کوي چې د اسماء علم ده نو الله وایا دا لوی مکوا اولم يعلموا آیا تین پویږي ان الله يبسط الرزق چې کله الله پر اخر رزق لمن يشاء شرطي غاړي ويقدر تکي ان في ذلك ايقنا پدې کې لآيات خامخان نخل لقوم يؤمنون لبعض قوم چې ایمان لري قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله دې نور سلورم باب دې اوس په تایت په ترغیب دې وسه توبې استلو تعالی شرک نام دا د نور ګناونو نو تابعداري د قران ته ترغیب ده او پای کې د پکې د درې عذرونو به تخفیف او بشارت ذکر کوي په سبیل د تقابل په دوه عقلي ادله دي عام او ختمي په دلیل وحي سره درد شرک عبادت د آیت کې ذکر کوي طریقه د بچ کېدلو د عذاب نه چې مخې ته کې عذابونه ذکر شو هغه نه وسنګ تاسو بچ کېږئ نو توبې سره بچ کېږئ او رجوع ال القران سره قل منا اے نبی توی واسما طرف نادی بندگانو تا یا عبادی الذین اسما بندگانو کسانو اسرفوا علی انفسهم چې تیم کله د خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي د الله د رحمتنا ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله بخیر ټول ګناهونه سوال لازم سورۃ النساء کې ویل شرک نه بخیر دلته وی الله ټول ګناهونه بخیر داغي یو تفسیر دا د التف بحث او بغیر توبه نام منا چې توبه چانه استلی نو الله د شرک نه بخي نور ګناونه توبه خي چاله چې وغاړي او دلته مغفرت به توبه دلیل پرست انیبو ده هغه کې معنا د توبه مراد ده او حدیث طبرانی کې مراغلی مفسرین ذکر کړل دي دا چې کله نازل ش نبی صلی الله علیه وسلم چې دې آیت په مقابله کې دنیا او ما په حاضر خو خوشاله شو و یو سړی ویل چې رسول الله کې یو سړی شرک کړي دا آیت بار ته شامل نبی صلی الله علیه وسلم چپ شو به ویل او بالکل شرک یې کړي یو توبه وباسي تری کړي دی دا ویلې نو شرک هم دې کې داخل شو چې چا شرک کړي توبه وی صلی الله علیه معاف کړي او دا تفسیر غوړه ده یقینا الله بخیر ټول ګناهونه انه هو الغفور الرحیم یقینا الله بخنه کوون کې دی او رحم کوون کې دی وانيبوا الى ربكم واسلموا له الله ګناونه معاف کوي او تاسو هم یو درې کارونه کوي بیر او انيبو عطف دې په لاتق نتوبان وانيبو معنا وګرځي الله ته په توبه کولو انابت کوي الله الى ربكم رب تاسو ته په توبه کولو واسلموا له دلتا صرف توبه نه دا واسلموا له بلکې تابع شي له دی الله خاص الله من قبل مخيدنا آیاتکم جراب شتا است عذاب ثم لا تنصرون به ودسر استمداد نشي کېدل واتبعوا احسن ما انزل الیکم تا انابت او اسلام په من کې د کم زنه انابت او اسلام موږ د کم زنه د جواب د قران نه زده کوي کنه واتبعوا تابعداري وکي احسن ما انزل الیکم د خیسته کتاب هغه
نازل کړي شوی دی تاسو ته من ربکم تربا در افساسنا من قبل یاتیکم مخکدین چرابش تاسو ته عذاب وبقدر ناصابا وانتم لا تشعرون تاسو به شعور نه لرئ نه پوهیږئ ان تقول نفس دې ته ویل کېږي دفع کول د عذاب من تابعداري د قران او کوي ولي ان تقول چې سبب ونه وي چې سبب یو نه پس ونه وي ان تقول نفس چې به نه وي ونه وي یو نه پس یا حسرت علی ما فرطت اي افسوس دې ما علی ما فرطت فاغ چې ما کو تای کړی دا فی جنب الله منا فجمد الله کې دا متشابهات نه جمع اخته وان كنت يقينا زوما لمن الساخرين خامخا د مسخرو کوونکو نام او تقول لو ان الله دا واستفد دوی معذر کوي بدل ته پدې تقول کی لا حذف کله دی لالا تقول لالا تقول اصل کې څه دی دغه یو بلاغت دا اقوال دی په ورځ د قیامت کې دي چې کل عدم دا بي پیری عذر دي دا په نسبانه حساب دي او تقول یا داونه و انسان لو ان الله هداني کلمه ته هدایت کړي ولا كنت من المتقين خامخ زبشوي د متقين او تقول یا داونه و حين تر العذاب کله چې عذاب ویني لو ان لي کرتن ارمان کې وس ما لپاره واپس دنیا ته فاكون من المحسنين نو زبشوي زب جوړ شوی د نیکی کوونکو نام مبني کې نه کوله بلا قد جاءت آیات دا جواب دی قیامت کې دا عذر نه څوک نو دوی تبه ویلی شي بلا هدنه په مقابله کې دلته مخ کې معنا نفي موجود ده په مخ کې نو دوی انکار په درې طریقو کوي الله وی بلا انکار مکوي د څه نه ده بلا نه بلکې راغله بلا قد جاءت کا معنا بلکې راغله ده تا آیات اسما آیاتنا راغلی تا تسما آیاتنا فغذبتا نو تا تکذیب کړو بیا باغی سرا واستكبرتا او تکبر ذکر او كنت من الكافرين او توید کافرانو و يوم القيامه ار کله چولبانی حسن دفق او جرم ثابت شو نو چې جرم بچا باندې ثابت شي نو مخې تور شي و يوم القيامه برز د قیامت تر الذين تبوین یا کسان کذبوا على الله دروغي ویری په الله باندې وجوه مسبتا مخونه به تکتوري د شرم د وجنه الیس فی جهنم متنا نشته په جهنم کې زید وسیدو للکافرین لپاره د کافرانو وينجي الله الذين للمتکبرین لپاره تکبر کوونکو وينجي الله الذين دا دوی مړه راغله بشارت ذکر کوي وينجي الله بچکی والله کسان اتقوا چې تقوا کړي به مفازتهم د وجه د کامیابی د دوینا لا يمسو نبر سیګری تاسو اس تکلیف ولا هم يحزنون نبر غمجنی الله خالق كل شيء داوم دلیل عقلی ذکر کیا الله د عرش خالق دی الله والله چې خالق كل شيء پیدا کون کې ذریعہ شی دی او هو على كل شيء وکیل او غفار شی باندې ذمہ وار دی له مقاليد السماوات خاص الله لرا چابینی د اسمانونو دی ول ارض او د زمکی دی والذین واغسان چې کوپر کړي دی بیاات الله د الله په یتون مراد صفات دی د الله په صفات کوپر کړي اولئک هم الخاسرون داخل خاص دی تاوانین دی قل افغیر الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون داخل کافرو دا دلائل به نمانلا او رسول ته ویلې چې راځه پس موږ ملګری شه موږ الله منو تم الله باندې ومنګ د معبودانو بندگی زکه کوا چې دا من الله ته نږدې کيام په دې باندې من ځان الله ته نږدې کو نو دوی ته نبی ته چې تم بندگی وکس منګه څنګه د الہانو بندگی وکا الله جواب کوي قل تورته پیغمبر فغیر الله سوا د الله نه تأمروني حکم راکوي تاسو ما ته اعبدو یزري بندگی وکم ایها الجاهلون ای جاهلانو د دې بابا غانو زینکو ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك تا علت دې ما قبل د جهل لپاره چې اے نبی دا امر غره د دې ونه منی دا خو جاهلان خلق دي او پات کې با قباحت د شرک ذکر کیږي چې شرک زمره قبیح شه ده چې د نبی عمل متنش ټینګېدل د نبی عمل شرک بربادای ولقد اوحي اليك وبتحقيق سره وحي شوی د تاسو نبی ویل الذين واقسان پیغمبران ته من قبل کا جستانه مخيري ار نبی ته الله دا ویلو لئن اشرکتا کشرک دیو کو لا يحبطن عملك خامخ برباد بشستا عمل نبی ته الله وی کشرک دیو کو عمل بربادیږي فاتلا امتی ولا تكونن من الخاسرين خامخ تبشیر تاوانه بل الله فعبدهم دا پټول صورت تفریدا
بلکې د الله بندگی کوا وکم من الشاکرین او شکر گزارونه شکر سره معنا مسله د خلکو ته بیانوا توحید بیانوا وما قدر الله حق قدر دا پنځم باب د خدو سورۃ پورې صرف زجر او تخویب او اخروی ذکر کوي او د تخویب او اخروی درې حالات بیانای دلته پنا د دنیا ذکر کوي او بعث او حساب او جزاء او اشارت تفصیلی ذکر کوي آیات کې زجر د مشرکین فی العبادت ته دای خبره د دې خبره ولې منازقه د جاهلان دي زګه جاهلان دي چې وما قدر الله د الله قدر نه دی کړی د قدر یو معنا د عزت کول تعظیم کول تعظیم نه دی کړی د الله لایق تعظیم په معنا د قدر نه مراد معرفت د الله د الله شان نه دی پیژندل سورۃ انعام کې موږ ویلو وما قدر الله د خلقو قدر تعظیم نه دی کړی د الله حق قدر لایق قدر او تعظیم والارض جميعا اوس دا شان د الله پیش کړي او زمکه ټوله دلیل چې زمکه ډېرې دي ازمکه ټوله قبضته من د الله په موټي کې بیا یوم القیامت فرض د قیامت والسماوات واسماننا مطویات رانغختل شوی به یمینه په خلاص د الله کې سبحانه پاک دی الله تعالی او چت عما یشرکون داغنا چې دوی وسره شریکان جوړیا ونفخ فی الصور تاسو تخویب دی تخویب اخروی دی درې حالت بیانای پکې به وکړي شي په سورې پښپېلې کې پسوایقا نمړ بشي من په سماوات یاسو چې بس مانو کې دي ومن په الارض یاسو چې بس مګه کې ټول زنده سره الا من شاء الله مگر کله یو غاړي دینه څوک مراد دی غره قول الله چې من شاء الله نه مراد هغه کسان دي چې کوم مخ کې مړ شوی دي هغه حاسم مړ دي او چې کوم ژوندۍ په دغه وخت کې با هغه ته من په سماوات او من په الارض دغه وخت کې بعض ویا من په سماوات نه ادم ان شاء الله کی مراد هغه ملائک دي ملائک د مستثنا دي کلن یا بعضن او حور علمان د جنت او دغه رنګ مالا ماران د ماران د جهنم د مستثنا دي ظاهر دا چې دوش پیلې دي یو د مرد پناه د پاره دا بل د حیات د پاره دا دي یو بل روایت هم شته چې صاحب ولیکيږي پسایقه صاحب ولیکيږي به و شیطان دا په آخرت کې بلش پیلې والے کېږي نو هغه باندې بس مکه اسمانونو والا باندې بیوش شي د هیبت د وجه نه الا من شاء الله مگر هغه چې الله یو غواړي ثم نفخ فيه اخرى بوکه وړي شي په دې کې بل بوکه پیدا هم قیام الناس سبب دی ولاړي اندرون توري بام واشرقت الارض بنور ربها نو کله چې بوکه وشي اوس بس بل حالت ذکر کوي میدان حشر واشرقت الارض روخانه بشیز فقد قیامت بنور ربها پرنا درب وضع الكتابو کی بخدل شامل نامه د خلق فلاسونو کی وجيء بالنبيين اور ابو استشی پیغمبران و شهدا و نور شهادت ورکون کی وخذ يبينهم فیصله وشي بما بین دوی کی بالحق فاخسر وهم لا يظلمون پدی به ظلم نکیږي ووفیت پر اور کلیشی کل نفس نار نفس ما عملت بدل عمل چې کړي دا وهو اعلم بما يفعلون والله خپويږي پاس چې دی کوي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا واستقسم د جزاء او سزا ذکر کوي پس د حساب او د شهادت نا او د تخویب او اخروی ذکر کوي او د درې مقام د جهنمینو وسيق الذين وبشر لشاکستان چې کوپر کله الى جهنم زمرا جهنم تډلې ډلې حتا تر دې پورې اذا جاءوا کله چې راشي جهنم ته فتحت ابوابها کلاو بشي دروازې د جهنم وقال لهم خزنتها وبويدي تصوکدار د جهنم علم ياتكم اين راغلي تاسو رسول منكم رسولان تاسو آیاتون علیکم چې رسول په تاسو باندې آیات ربکم آیاتون در تاسو وينذرونكم او نیوی رولی تاسو لقاء یومکم د ملاقات ورځ تاسو نه چدالا قالوا ذيبوا براولنا ولكن حقت كلمه العذاب لیکن ثابت شکر شوی او کلمه العذاب علی الکافرین په کافرانو باندې قیل ویل شی ادخلوا داخل شی باب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فی همیشه وی پاکی کې وبئس مثوى المتکبرین ډیر بد دي زیادت کړي دوی تکبر کوونکو وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا داوود بشارت تفصیلی ذکر کوي مؤمنان د پاره وسيقه د جنتین مبارک سوق مشاکلتن ویل ده د جهنمونو سره او بعض روایتو کې راځي چې سوق د دې ده د مراکب او د سورلو باندې په حدیث کې دي ذکر انسانان د قبر نه را پورته کیږي الله بوله سورلې راولي څوک به یو کس په سورلې باندې نه څوک به دوی ترلسو پورې په یو سورلې باندې نه
وسیق الذين روان بشیا کسان اتقوا ربهم چې تقوای غلي درمنا الى الجنه زمرا جنت تړلې ډلې حتا تر دې پورې اذا جاءوا کله چې راورسیږي د دروازو د جنت او فتحت ابوابها کلاو بشي دروازې د جنت اته دروازې مخکې موږ ذکر کړې وقال لهم خزنتها وبوي دویتا دروازې د جنت سلام علیکم سلام دی پتا سبحان تبتم منا خوشاله بوسیږي تاسو فدخلوها داخل چې جنت خالدین همیشه به ويام وقالوا الحمد لله تام بشاره کې داخل دي وبوي دا جنتين حمدنا الله الذي قضى دي صدقنا وعده رشين كلاس منصرخ فلا وعده واورثنا الارض او میراث کې راکله منکا زمکه د جنت نتبوء من الجنه زين سمنګه د جنت نه حيث نشاء کوم دې کې جنت خوښي فنعم اجر العاملين للخير اجر د عمل کوونکو وترى الملائكه حافين من حول العرش دام عظمت هیبت ذکر کوي داغي ورځي اینی بات ملائکه حافینا چاپیر به ولاړی من حول العرش د چار چاپیر د عرش نه کده به چلی د عرش نه یسبحون باقی و بینه بحمد ربهم د حمدن و دربا وقضی بینه فیصله بوشی فما بین دې کې بالحق منا د حق فیصله اخرین نتیجه دا وس د ار طرف نه بوازونه راشي وقیل او به ویل شي د ارخانه الحمد لله رب العالمین ټول کمال صفاتنا خاص الله د ردی چې رب د مخلوقات دې